بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه سید جمال الدین، تاسو ګورئ ډاکټر ایچ جی حکیار چینل. په دې ویډیو کې موږ ان شاء الله د ریسک مینجمنت شپږم پارت داخليږو. ولټیلیټیز باره کې غږیږو چې تاسو د ریسک مینجمنت څنګه تاسو د ولټیلیټی په تر باندې کنټرول کوئ. یعنی مطلب خپل ټریډونه لګول، هغه کم وخت کې نه لګول او همدار کم چې کلم ولګولو هغه ته حرکت څنګه ورکړي، هغه کنټرول وساتئ، بند کړئ. غټ ریسک والی، وړوکی ریسک والی، دا ټول ولټیلیټی پورې مربوط دي. صحیح ده. ولټیلیټی به زه ته لږ زره معرفي کړم. ولټیلیټی څه شی دی؟ ولټیلیټی چې دی د مارکیټ یو طرف ته موو دی. ولټیلیټی موږ دوه رقمه لرو. یو چې دی لو ولټیلیټی. صحیح شو. دا ولټیلیټی که زما د الفاظو کې تاسو نه پوهیږئ، ولټیلیټی دا دلته ما لیکلی دی VOLATILITY ولټیلیټی. صحیح شو. یو دوه رقمه دی، یو لو ولټیلیټی ده او بل های ولټیلیټی ده. لو مطلب ټیټه ولټیلیټی، کمزوري ولټیلیټی، کمزوري موومنت، کمزوري حرکت د مارکیټ. او های ولټیلیټی چې ده جګ حرکت، زیات حرکت، سپیډ والا حرکت د مارکیټ، خو یو طرف ته یا لاندې یا بره. صحیح ده. دا خو لاندې تعریف ان شاء الله په دې پوه شوي. او دا بل خبره دا ده، ګوره که څوک تاسو کې موږ ته مارکیټ کې په زرهاو رقم خلک مختلف ټریډینګ سټایلز خپلوي. مطلب بعضې خلک چې د سوینګ ټریډ کوي، بعضې مطلب سکیلپینګ ټریډینګ کوي، بعض چې د آپشن ټریډینګ کوي، فیوچر کوي، مطلب سټاک مارکیټ کې ټریډینګ کوي، همدارقم کرپټو کرنسی کې مستقیم ټریډینګ کوي، یا مطلب همدا نیچرل کوم دغه چې دی ګیس شو، ګاز دغه شو، آیل شو، تیل چې کوم دی، خام تیل، پاخه تیل او سرو زرو کې د هر یو مارکیټ دپاره دا ډیر ضرور دی. صحیح ده. ولټیلیټی باید دا مطلب دې کې څه شی وایم، دا په ټول مارکیټو کې تاسو چې هر رقم ټریډ کوئ، د فیوچر، انټراډے، هر یو شی چې کوئ ټولو کې دا ګوره ضرور دی. او ریسک مینجمنت دا یو مهم بخش دی. صحیح ده. نو راځئ چې زو اوس مارکیټ کې لږ نور هم ډیپ ځو او مارکیټ ګورو چې ولټیلیټی اصل کې تاسو څنګه کنسیډر کوئ، څنګه تاسو ولټیلیټی معلومه کوئ او سودا ولګوئ، کوم ځای کې ونه لګوئ، او کله لګوئ څومره لاټ سایز، څومره تاسو کار کوي، څومره ریسک خطر څومره والی. راځئ چې لاړ شو چارت ته. ښه، دلته ګوره موږ راغلو دې ځای کې موږ څه شو، دلته موږ سره مارکیټ دا دی XIU USD د سره زرو مارکیټ کولاو دی. هیڅ فرق نه کوي. سیده فرق نه کوي. هر یو مارکیټ چې وي دې مارکیټ ته دلته دې مارکیټ څه کړی، دا د موومنټ یې کړی. دا موومنټ دی یو طرف ته، یو ولټیلیټی ده. څه شی دی؟ ولټیلیټی ده، موومنټ دی یو طرف ته. اوس دغه موومنټ چې کوم کړی دی، دا موومنټ ته موږ های ولټیلیټی ویلی شو که لو ولټیلیټی ویلی شو. دا ویډیو که تاسو سټاپ کوئ نو دلته کمنټ کې ولیکئ های ولټیلیټی ده که لو ولټیلیټی ده. خیر څوک نه پوهېږي، اوس پسته وایم. دې ته موږ لو ولټیلیټی وایو. ولې ورته لو ولټیلیټی وایو؟ ځکه چې دا سلو برخیږي، سلو یو طرف ته موو کوي، روان دی. څه کوي؟ سلو موو کوي، حرکت کوي. دا سلو موومنټ چې کوي، اوس پسته دا وایم تاسو دغه موومنټ څنګه را کیپچر کوي. سودا کوم ځای کې تاسو وکړئ، هغه د ځای ښیم. صرف اول دا د ولټیلیټی دا چارټ کې تاسو شکل معلوم کړئ چې څنګه ولټیلیټی څنګه شکل وي. ښه، دلته اوس موږ سره دا سلو موومنټ دی. ولې سلو دی؟ ځکه چې دلته وړې کینډلې جوړ شوي او بره تللې. ګوره وړې کینډلې جوړ شوي او سټیپ بای سټیپ بره تللې. نو دا سلو ولټیلیټی یا لو ولټیلیټی مارکیټ موو کړي اپ سایډ ته. صحیح شو. اپ سایډ ته. او دا رقم دلته هم که موږ وګورو نو دا موږ سره سلو ولټیلیټی ده، ځکه چې سلو وړې کینډلې جوړې کړي او لاندې راغلی. نو دا موږ سره لو ولټیلیټی ده. صحیح ده. بیا دلته که موږ وګورو په دې ځای کې، دا ګوره په دې ځای کې دا موږ سره های ولټیلیټی ده، ځکه چې کینډلې غټې جوړې شوي دې ځای کې. صحیح شو. کینډلې غټې جوړې شوي یو طرف ته موو وکړي، نو دا ډاون های ولټیلیټی. صحیح ده. دا ډاون سایډ ته های ولټیلیټی ده. ښه، صحیح شو. اوس دلته راځو دې کې یو بل اگزامپل هم وګورو.
دا موس لو ولیټیلیټي ده خیال هم دی دلته لو ولیټیلیټي موف کړي دا موس ګوره دا اوس لو ولیټیلیټي ده دلته عموما سره اکثریت مارکیټ لو ولیټیلیټي کې موف کوي های ولیټیلیټي کې موف په ځکه اکثریت بعض وخت کې کوي چې کله هلته مارکیټ کې نیوزونه خبرونه یو د مارکیټ یا یو جنګ منګ دی وجې هغې وجې نه دلته چې شي موومنټ راشي لکه مثال دلته وګوره په دې کې دا وګوره دا موس یو های ولیټیلیټي کې موږ حسابولی شو د مینس کې لږ زره سایډ وی تللی دی مارکیټ خو نور ګوره های ولیټیلیټي کینډل یې دلته مستقیم څو دانې غټې جوړې کړي دي صحیح شو نو دا موږ سره چې شو دا ولیټیلیټیز باره کې خبره شوه چې های ولیټیلیټي او لو ولیټیلیټي یا سلو مارکیټ به راځي یا تیز به راځي یا بعض داسې هم کیدای شي چې وړې وړې کینډلې جوړي یا نارمل سایز کې کینډلې جوړي او هغه چې وي هغه مسلسل همسې سپیډ کې بر روان وي غټ غټ کینډل مثال وړې وړې جوړي او مسلسل شکل بر روان وي نو دې ته موږ های ولیټیلیټي ویلی شو صحیح شو یا همداسې مسلسل غټې غټې کینډلې جوړي او لاندې طرف ته روان وي نو دې ته موږ های ولیټیلیټي ویلی شو صحیح ده وړې وړې برابر کینډلې جوړي خو ډېر سپیډ کې لاندې روان وي نو دې ته هم های ولیټیلیټي ویلی شو هغه موومنټ چې کوم سپیډ الی هغې ته موږ های ولیټیلیټي ویلی شو یا لو ولیټیلیټي ویلی شو صحیح ده انشاءالله چې په دې کنسپټ به انشاءالله لږ پوه شوي اوس راځو دغه ولیټیلیټي کې تاسو اوس سودا څنګه وکئ ښه بلې وړه خبره ده وکم دلته چې تاسو دا خبره ته فکر وي چې کله مارکیټ کې ولیټیلیټي چې وي ولیټیلیټي زیاته وي موومنټ د مارکیټ چې وي زیات وي کله چې مارکیټ موومنټ زیات وي نو هغه وخت کې تاسو یا ولیټیلیټي چې کله زیاته وي تاسو کوشش کوئ چې هلته خپل ټریډونه څنګه کوئ خپل ټریډونه کنټرول ولګوئ سټاپ لاس ریسک کم والئ صحیح شو کم ځای کې چې ولیټیلیټي زیاته وي هلته تاسو خطر کم الی ځکه چې مارکیټ کې کله موومنټ زیاتیږي هلته تاسو کوشش کوئ چې لکه مثال اوس دلته دا ګورم څومره غټې غټې کینډلې جوړ کړي دا هم ولیټیلیټي زیاته کړې دلته نو دلته اکثریت ولیټیلیټي چې کله های کېږي هغه اکثریت د نیوز د وجې های کېږي لکه دې کې موږ ګوره دا موږ یو های ولیټیلیټي لاندې راتلی شي دا ایریا نو دلته اوس دې کې ته باید څنګه وکړې سټاپ لاس او کم چې ټریډونه لګې او ټیک پروفیټ دا باید کنټرول کې ولګي یعنی مطلب واړه ولګي برابر ولګي خپل لاټ سایز هم برابر ولګي یو لاټ سایز هم وړي کې ولګي کله چې ولیټیلیټي لو کېږي بیا ته کولی شي چې مارکیټ په مطابق سره سلو خپل لاټ سایز هم زیات کړي او ټارګیټ هم رو سره زیات کړي صحیح ده ښه اوس دلته راځو چې ته ټریډ لګه کله په ولیټیلیټي کې ولګوئ ټریډ چې دی ولیټیلیټي مارکیټ کې تاسو ټریډ دلته زه یو سټریټجي درته ښیم یو انډیکیټر دی انډیکیټر نومیږي په څه باندې ATR ایوریج ټرو رینج ایوریج ټرو رینج صحیح شو ټرو رینج ایوریج یا ATR سره ولیکئ ATR دغه رقم ATR چې مو لیکلو سر کې راځي ایوریج ټرو رینج صحیح شو دا چې څنګه کلیک کوي ما دلته اپلای کړی دی دې کې وړو کې سیټینګز کوم سیټینګ ما په خپله دا سټریټجي ځان ته جوړه کړې ده دلته ګورئ دا وړو کې سیټینګ کوم وړو کې سیټینګ چې دی دلته راځو دا نارملی څو وي نارملی اکثریت 14 وي 10 8 9 دغسې چې وي دلته رینج خو موږ کله د هر څو وي دلته موږ چې لیکو 17 دغه 17 چې موږ ولیکو نو دلته موږ سره دغه ځکه لینث کې 17 لیکو د مخې ته 17 چې موږ ولیکلو موږ سره به چې شي دلته به په دې دغې کې ATR انډیکیټر بلته اپلای شي صحیح شو سیټینګ به وشي اوس موږ مخکې ویلې چې دلته موږ د ولیټیلیټي نه مخکې موږ سودا کله لګولی شو اوس ګوره ولیټیلیټي چې کله ګوره کله دلته چې کله ولیټیلیټي څه شی دی کله چې دغه دې د مارکیټ ته مه ګورئ بره دې ته وګورئ دغې ته زه به لږ دا نارمل کړم ATR ته که ATR بره روان وي چې وي ATR بره روان وي نو د مارکیټ موو مارکیټ کې ولیټیلیټي به زیاته وي صحیح ده که ATR بر روان وي نو ولیټیلیټي به مارکیټ کې څه وي زیاته وي
که چیرې ای ټي آر کته روان وي مارکیټ کې به ولیټیلیټي څه وي ولیټیلیټي چې ده هغه به نارمل کیږي یا مطلب لو کیږي به صحیح شو هغه که مارکیټ اوس ګوره که مارکیټ لاندې روان وي او که بره روان وي خو که چیرې ای ټي آر بره و سپیډ کې بره روانو نو دلته تاسو پوه شئ چې اوس دغه ولیټیلیټي چې ده هغه زیاتیږي لکه مثال دلته اوس تاسو استفاده کولی شوه دلته راځو مثال ده دا ګوره ای ټي آر سلو بر روان دی ګوره د ای ټي آر کې موومنټ دلته لاندې ښکته راغلی موومنټ سلو شوی نو دا اوس یو لو ولیټیلیټي ده دلته تاسو خسته ټریډ کولی شئ نو دلته راځو مارکیټ کې څه شی دی موږ سره زه دلته یو ورټیکل راوالم ورټیکل لاین او موږ سره موومنټ د ای ټي آر کوم ځای نه شروع شوی دې ځای نه دې ځای پورې راغلی مارکیټ دغه ای ټي آر صحیح شو دا دلته راغی نو دې ځای کې دغه کې ای ټي آر کې موومنټ زیات شوی ګور لاندې نه بر څومره ډېر راغلی نو دې کې ولیټیلیټي چې ده زیاته شوې چې زیاته شوې ده نو دې ځای نه موږ چیک کوو دلته اوس په کینډلز کې یا مطلب سپورټ ریزسټنس هم ګورو هغې نه پس ته بیا موږ چیک کوو په ولیټیلیټي نه استفاده کوو او ټریډ لګو لکه مثال دلته مثال زه وایم چې دلته موږ سره څه دی یو سپورټ لاین دی دې ځای کې یا زه دلته سپورټ لاین وباسو ریزسټنس دی صحیح شو اوس مارکیټ ته صبر کوو مارکیټ ته صبر وکړئ سودا دلته مثال موږ وکړه دې ځای کې صحیح شو اوس دلته موږ ریسک منیجمنټ څه شی مهمه دی ریسک منیجمنټ مهمه هم دغه څو خبرې دي دلته چې یو خو به ته ولیټیلیټي ګوري چې ولیټیلیټي موږ سره پیدا شي د چا په ترو باندې ای ټي آر په ترو باندې بل چې دی موږ سره څه پیدا کوو بل چې دی موږ دغه د ټریډ پوزیشن دپاره سې منظم پوزیشن ګورو داسې نه دی چې بس هلته ولیټیلیټي ته وکته او هلته بس ته ای ټي آر وکته چې بر روان دی زه بس ډایرکټ ټریډ کوم نه کله چې ته سټریټیجي هلته وکته ښه مکمل یو دی پوه شو چې ای ټي آر هم های روان دی ولیټیلیټي مارکیټ کې موومنټ راښکاره کیږي نو اوس به ته ځې اول به د زړو سټریټیجیانو ته چې ما په تېرو ویډیوګانو کې ویلي دي چې ریزسټنس دپاره سپورټ او ریزسټنس په اساس باندې به سودا کې د کینډل سټیکو په اساس به سودا کې او که مووینګ ایوریج اپلای کې مووینګ ایوریج په اساس هم سودا کولی شي لکه په همدې کې به موږ مووینګ ایوریج به هم زه اپلای کړم تاسو ته به زه دغه ما تیار اپلای کړی دا د مووینګ ایوریج ګورې مووینګ ایوریج هم د ریزسټنس نه بره دې ځای ته مارکیټ دلته ټچ کړی مووینګ ایوریج او دې ځای ته موږ ته کینډل دې نه بره تلي غټ کینډل جوړ شوی نو په همدا کوم ځای کې چې ما د تور خط کړی دې ځای کې ګوره مووینګ ایوریج هم اشاره کوي چې تاسو دلته ټریډ لګولی شئ صحیح شو نو دا څو خبرې شوې دوه خبرې شوې ای ټي آر ته مو کته چې بره روان دی نو دلته موږ سره ولیټیلیټي موږ ته ښیي چې مارکیټ کې اوس ولیټیلیټي را روانه ده او ای ټي آر نه پس ته پوزیشن ګورو پوزیشن په دې خاطر ګورو چې موږ سره سې پوزیشن پیدا شي چې تر څو زموږ ریسک منیجمنټ سې وشي تر څو موږ وکولی شو چې خپل سټاپ لاس په منظم ځای کې کېدو به انشاءالله وخت سره یا دې لیکچر کې ونه کېږي بل راتلونکي لیکچر کې راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله زه د ریسک منیجمنټ دپاره یو خاص سټریټیجي ده چې همدغه ای ټي آر نه استفاده کېږي او ډېره ښایسته ښکلې او ساده سټریټیجي ده ډېر زبردست کار کوي انشاءالله هغه باره کې هم بیا غږېږو د تاسو سټاپ لاس کې خودو دپاره او ټیک پروفیټ خو هماغه د سټاپ لاس په دوه چنده تاسو کې دی خو اسانه دی خو سټاپ لاس کې ښودل ډېر مهمه دي په تېرو ویډیوګانو کې ما نورې طریقې هم درته سټاپ لاس ښودلې وې انشاءالله مهمې طریقې راتلونکي کې نور هم وایو ښه نو اول د ای ټي آر بره جګېدل موومنټ ته اشاره کوي صحیح شو ولیټیلیټي ته اشاره کوي چې روانه شوه یا های یا لو پروا نه کوي ښه های لو مطلب هغه د لپاره مهمه ده چې بیا کله مارکیټ کې تا ته غټ غټ کینډل ستا سودا کولو لپاره جوړ شي نو پوه شي اوس ولیټیلیټي های کېږي او هلته هغه ای ټي آر هم مسلسل بره سپیډ کې روان دی نو ته پوه شي چې دلته ولیټیلیټي های کېږي نو هلته ته کوشش وکړه چې خپل ریسک او ریوارډ ریشو کمه کړي یعنې مطلب خپل سټاپ لاس او ټیک پروفیټ هم لو وړوکی وټاکې او لاټ سایز هم وړوکی ولګې بله خبره څه ده بله خبره دا ده چې کله دلته سودا کې سودا چې دې وکړه سودا دپاره ښه پوزیشن پیدا کړه او هغې نه پس ته یو ښه سټاپ لاس او ټیک پروفیټ ورته کېده صحیح شو لکه مثال دلته موږ سټریټ کوو په دې پوینټ کې مثال په همدې ځای کې ما مثال سودا وکړه سټاپ لاس مثال دلته ورکوم دا خو خیر اوس رینډم سټاپ لاس ورکوم بیا به انشاءالله زه درته
سټریټیجي خیمه د سټاپ لاس اسانه کېدو لپاره. دلته رینډم نه دی، مطلب دا هم یو موومنټ ساحه ده یا مطلب یو سپورټ یا ریزیست سپورټ ورته ویلی شو دې ایریا ته. دې نه حتی باید لږ لاندې کېښودل شي، ټیک پروفیټ یو پر 2 کېږدو او په دې پوینټ کې موږ پروفیټ واغستو، مارکیټ نه ووتو. صحیح ده. نو دغه چې شو دا د ریسک منیجمنت لپاره ولیټیلیټي مهمه خبره ده او د هغې سره موږ ای ټي آر استعمال کوي چې ای ټي آر تاسو څنګه استعمالولی شئ. ښه اوس راځو دلته په دې ځای کې دلته خو موږ ای ټي آر باره کې مو غږېدو، ولیټیلیټي باره کې مو غږېدو. صحیح ده. نو تاسو څنګه کې ورسره چیک کارولی شئ، تاسو ورسره څنګه کې مووینګ ایوریج کارولی شئ، یوز کولی شئ تر څو تاسو ته اندازه وشي چې موږ ټریډ چیرته ولګو. نو دغه تیر لیکچر چې ما ورسره ویلی هغه تاسو باید دې سره کمباین کړئ. ریسک منیجمنت تاسو باید دلته کېدی. په دې کې مهم پوینټونه چې وو، مهم پوینټونه دا وو چې تاسو ریسک منیجمنت چې کوئ، ریسک منیجمنت ټریډ لګول، ولیټیلیټي د مارکیټ معلومه کړئ. ولیټیلیټي معلومول لپاره موږ سره یو ښه انډیکیټر دی چې ای ټي آر دی او همدا رقم د ای ټي آر په اساس باندې موږ چیک کوو خپل ټارګیټ لګولو دپاره لاټ سایز او ټیک پروفیټ د هغې په مطابق زیات او کم یا مطلب نارمل ږدو. صحیح ده. نو انشاءالله چې دا ویډیو تاسو لپاره فایده منه وي. کوم ځای کې پوښتنه سره میلاوي ده پوښتنه یې کمنټ باکس کې واتساپ نمبر باندې رابطه وکړئ. انشاءالله ما کوشش دا ده چې تاسو ته پوښتنو ته جواب درکړم، تاسو مشکل په اسانۍ او زر تر زره حل شي. تر بل ویډیو به پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.